سلام او وخت مو په خیر درنو لیدونکو ستړي مشئ د بازار خبرونې ته ښه راغلاست. نن په خبرونه کې د اقتصادي خبرونو ترڅنګ پر یوه مهمه اقتصادي موضوع بحث هم لرو، خو پیل کې د مهمو خبرونو سرچکې. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال څرګندونو ته د اقتصاد وزارت غبرګون اسلامي امارت وایي د ژمي په موسم کې د خوړو نه خوندیتوب یوه طبیعي خبره ده او دوی د بېوزلۍ د کابو کولو لپاره ټولې هڅې پیل کړي دي. هرات کې د کالیو د تولید د سلګونو فابریکو فعالیت. دغه ولایت ټول هیواد ته د جامو رسونې د تولید ظرفیت پیدا کړی، خو لا هم له بهره راواردېدونکو جامو پر دغه کاروبار سیوری غوړولی. هیواد کې انټرنیټي خدمات ټیټ کیفیت، لوړ قیمت د خلکو اساسي ستونزې. هیوادوال وایي حکومت باید په نننۍ پرمختللې زمانه کې د خلکو د انټرنیټي خدماتو ستونزه حل او په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. او د افغانستان له خلکو د سره صلیب نړیوالو کمیټې ملاتړ. د یادې کمیټې رئیس ویلي چې افغانستان د نړۍ له سترګو هیر شوی هیواد نه دی. یو ځل بیا ستړي مشئ. زه بېنظیر محمدي. موسم بشپړ خبرونه. اقتصاد وزارت وایي په ژمي کې افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب یوه طبیعي مسله ده. د دغه وزارت مسلکي مرستیال وایي چې د بېوزلۍ د کابو کولو لپاره یې مټې بډ وهلي دي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان اجرایوي مرستیال ویلي و چې ژمي کې به افغانستان کې د خوړو کمښت او نه خوندیتوب ستونزه په لوی جنجال بدله شي. جمال هره ورځ نږدې 200 افغانۍ عاید لري او د کور یوازینی سرپرست دی. هغه چې په کرایي کور کې اوسي وایي چې بېوزله کسان بشري مرستو ته د نه لاسرسي له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. او کاسبه که خودش چی باشه مالک همو مثال خودگاه باش برازو میرسه اگه شاید دست مامایی مامان مامی بابا بطه مگله والا تو با اونها میتا با دیگه کمک میتم دیگه کمک. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایي مرستیال کارل اسکاو له الجزیرې سره په خبرو کې روان ژمی د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه زیاتوي چې د بودیجې د کمښت له امله دا اداره یوازې کولی شي چې د 10 میلیونه اړمنو کسانو له منځه یوازې له 2 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې زموږ ملاتړ له 10 میلیونو کسانو 2 میلیونو ته راکم شوی. کله چې ژمی راشي موږ نشو کولی په هغو سیمو کې کافي خواړه زیرمه کړو چې ماشومان پکې د مړینې له ګواښ سره مخ دي. اقتصاد وزارت بیا د ژمي په موسم کې د خوړو نامني یوه طبیعي مسله بولي. د دې وزارت مرستیال وایي چې حکومت د فقر د له منځه وړلو لپاره جدي ګامونه اخلي. مبارزه ما با فقر همچنان ادامه داره. راه اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال، تقویت قدرت خرید خانواده‌ها و کاهش فقر در دستور کار امارت اسلامی هست. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د معلوماتو له مخې اټکل کیږي چې په 2026 کې به شاوخوا 21.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. بل لور ته بیا مرستندویه بنسټونه د 1.2 میلیارډ ډالرو مرستو غوښتنه کوي څو 12.5 میلیونه اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. کابل میشتې د سړک غاړې د خوړو د برابرولو او پلورلو پر مهال د حفظ الصحې اصولو نه مراعاتېدو له امله اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې د هوا ککړتیا او دوړو زیاتوالی د ناروغیو د انتقال خطر نور هم لوړوي. له دې اندېښنو سره ځینې هغه پلورونکي چې له اقتصادي ستونزو له امله یې کاروبار ته مخه کړې ټینګار کوي چې د خپلې وسې تر کچې د حفظ الصحې معیارونه مراعاتوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د نړیوالو له لوري د افغانستان هیرول ردوي. د دې کمیټې رئیس له طلوع نیوز سره په مرکه کې ویلي چې یاده ټولنه له افغانستان څخه ملاتړ کوي او د افغان کډوالو د ایستلو مسله د دغه کمیټې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لومړیتوب دی. له دې ورهاخوا بیا هغه افغان کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راایستل شوي د مرستې غوښتونکي دي. په هرات کې د کالیو یو شمېر تولید کوونکي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو د کالیو وارداتو د دوی کاروبار پیکه کړی دی. دوی وایي چې له 500 زیات د کالیو د تولید کارخونې لري چې کولی شي په کور دننه شته اړتیاوو ته ځواب ورکړي. سلګونه افغانان چې مخکې د ایران د کالیو د تولید په کارخونو کې کار کوه او په وروستیو میاشتو کې له دغه هیواده ایستل شوي اوس په هرات کې په همدغو کارخونو کې په کار بوخت دي. دا په هرات کې د جامو جوړولو فابریکه ده چې هر ورځ پکې سلګونه جوړې نارینه او ښځینه جامې جوړیږي. د هرات د کالیو د تولیدونکو ټولنې په وینا
له ګاونډیو هیوادونو وارداتو ته په دغه ولایت کې د سلګونه کالیو تولیدونکو فابریکو کاروبار ټکنی کړی. یگانه خاصی که ما دولت داریم همینه که در قسمت لباس‌های مشابه که از کشورهای همسایه میاد واقعا جلو از باید گرفته شه. اگر جلو از گرفته نشه صنعت لباس به خود از بین میره. خب ما توانمندی داریم مثل کارگاهی که از ما داریم امکان داره که بیش از 500 600 تا کارخانه داخل هرات باشه. په دغه فابریکو کې زرګونه کسان پر کار بوخت دي چې او شمېر پکې هغه مسلکي کسان هم شته چې په وروستیو کې له ایران څخه په جبري ډول راایستل شوي دي. دوی دا هنر په ایران کې زده کړی خو اوس ورنه د خپل هیواد د ګټې لپاره په خپل کور کې کار اخلي. مدت 7 سال به ایران بودیم. تقریبا 7 ماه میشه که از ایران آمدیم. به ایران همین کار خیاطی و اینا بود. بعد هرچی تولید میشه به اونجا خب میایه به داخل کشور. بهتر اینه که خود ما مثلا تولید کنیم برای کشور خود. خب جنسی که از کشورها اینا میایه همین جنس از این کشور خود ما از این ولایت خود ما تولید میشه. به ما اعتماد کنم و همین کار ما رو ببینم. نیاز اینه که ما جنس به حساب از ترکیه یا از ایران از کجا و کجا بیاریم. د دې پلورنځي ټول لباسونه په هرات کې تولید شوي دي. د پلورونکو په وینا دغه جامې د کیفیت او ډیزاین له پلوه له بهرنیو جامو سره یو ډول دي، خو د بهرنیو جامو وارداتو د کورنیو تولیداتو خرڅلاو کمزوری کړی دی. جنس مشابه نی از ایران نی از پاکستان نه تمام کشورها یک سری محدودیت به اونها ایجاد کنن تا محدودیت داخل که ظرفیت در داخل کشور هسته و میتونیم ما هستن افراد شایسته ای هستن، خیلی هستن که واقعا دوست دارن کار کنن و این کار واقعا با کیفیت تحویل بدن. هیواد ته تر ټولو زیاتې جامې له ایران، ترکیې او چین څخه راواردېږي چې په کور دننه یې د جامو بازار پیکه کړی دی. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو له ټیټ کیفیت او لوړ قیمت څخه سر ټکوي. دوی وایي چې د انټرنیټ لپاره ډېرې پیسې ورکوي خو بیا هم انټرنیټي کڅوړې سم کار نه کوي او سرعت یې ډېر کم دی. اخوا بیا د اطراع اداره وایي چې هڅه کوي د انټرنیټ سرعت او کیفیت ښه کړي. د انټرنیټ ټیټ کیفیت او لوړ قیمت د کابل میشتو اساسي ستونزه. په داسې حال کې چې نننۍ پرمختللې نړۍ کې انټرنیټ له ژونده یوه نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې، خو په افغانستان کې بیا د انټرنیټ لوړ قیمت او ټیټ کیفیت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکي هم وایي سره له دې چې په لوړه بیه انټرنیټي کڅوړې اخلي خو بیا هم چټک کار نه کوي چې دوی پرې خپلې چارې په سم ډول نشي ترسره کولی. اینترنت خود کلا در سیم کارت ها که ضعیف هست دیگه و 20 جی بی ما فعال میکنیم حداقل یک ماه ما را خود نمیشه 20 روز هم نمیشه. نو اینترنت ډیر ضعیف شوی دی که یو جی بی مو واچو یو جی بی باندې له یو څو دقیقې کار وکړي نور کار نه کوي. چې شل جی بی واچي لږ کار پکې وکړي او بل خبر دا چې ډاونلوډینګ بیخي خراب کوي. غوښتنه مو دا ده چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه شي. دغه اوس چې کوم انټرنیټ دی دا ډیر ضعیف دی. د پوهنتون د محصلینو دپاره د شاګردانو دپاره هیڅ کار نه کوي. بل لور ته بیا د اطراع اداره وایي چې د مخابراتي خدماتو د کیفیت لوړېدو او بیې ټیټېدو لپاره یې ګام پورته کړی او دا هڅې دوام لري. ټول مخابراتي شبکې مکلفې دي تر څو دوی ته د ورکړل شوي جواز او د طرز العملونو په اساس باندې هیوادوالو ته باکیفیته خدمات وړاندې کړي. کوم شرکت که د دې سرغړاوی کوي یا په کیفیت کې مشکل موجود وي اطراع اداره هغه معلوموي او بیا شرکت مکلف دی چې خپل خدمات معیاري کړي. د یادونې ده چې د انټرنیټي کڅوړو له لوړ قیمت او ټیټ کیفیت څخه پخوا هم شکایتونه شوي، خو دا چې کله به دغه ستونزه پای ومومي هغه پوښتنه ده چې ځواب یې وخت ته اړتیا لري. اوس ملګرو زه وړاندې دمې ته له دمې وروسته د بازار دوام ته راګرځو. یو ځل بیا ښه راغلاست. هرات کې د کالیو تولیدونکو فابریکو ظرفیت مخ پر لوړېدو دی. دوی هغې تولیدونکي فابریکې وایي چې په ورځني ډول باندې د دوی تولید دومره دی چې کولی شي د هیواد اړتیاوې پوره کړي، خو له هیواد څخه د بهرنیو واردېدونکو کالیو شمېر د دوی تولید تر اغېزې لاندې راوستی دی. موږ پر همدغې موضوع غږېږو چې دغه فابریکې اوسنی وضعیت یې څه ډول دی، په ټوله کې څومره ظرفیت کوي، څومره کارکوونکي لري او دغه راز په دغه فابریکو کې له څه ډول ماشینرۍ څخه ګټه اخیستل کیږي. پر همدغه موضوعاتو بحث لرو. په درېیمه سټوډیو کې موږ سره هرات کې د کالیو تولیدونکو فابریکو ټولنې رئیس ښاغلی عزیز الله نوري موږ سره میلمه دی. تاسو هم ستړي مه شئ. نورزی صاحب، که پیل همدغې پوښتنې څخه وکړو، وضعیت کنونی فابریکه‌های در هرات چگونه است؟
با نام خدا، عزیزالله نورزئی ام، رئیس شرکت تولیدی برادران نورزئی و برند آپتین و همچنین رئیس اتحادیه صنف تولید کننده بخش البسه ولایت هرات. جا داره تشکری کنم از دوستای که ما در قسمت برنامه که ثبت کردم و در هرات و خوشبختانه که مورد استقبال گرمی از دوستا و همکارا قرار گرفته. ما میخواستیم بعض موضوعات راجع به چالش هایی که در سرای تولیدی های ما هست و در قسمت کیفیتی که ما میتونیم کار کنیم به شما چند موضوع رو بیان کنیم. درست است. نورزئی صاحب، اگر بگوین که چقدر هموطنان مصروف کار در این فابریکه ها هستند و در کل ظرفیت روزانه شما چقدر است؟ در قسمت بخش تولیدات که هست ما میشه گفت تا سال 1402 تعداد کسایی که در قسمت کار تولید پوشاک بودن همگی مصروف کار بودن که شب روز کار میکردن به ولایت هرات وقت کار بود. متاسفانه از وقتی که مسئله بعضی کشورهای همسایه ما شد که پولای نبی ارزش شد و پیسه نبی ارزش شد و همچنین ویزای چین که بروی ما افغان ها باز شد، روز به روز کاهش بیکاری را ما همیشه مشاهده میکنیم. اما در این قسمت ما تقریبا میشه گفت مدت 10 سال میشه سابقه کاری داریم و چند تا دکان هم که مثلا ما در قسمت بیترین موقعیت های شهر داریم و فضل خدا ما تونستیم واردات خود ما به خل به صفر رسونیم. تمام کالایی که لباسی که ایران و چین و ترکیه تولید میکنه از توانایی ما هست که ما تولید کنیم. حتی میشه یک چیزی نام برد که به قسمت کار تولید کوبای ما فعالیت میکنیم. دستگاه را آوردیم. در قسمت کار جاکت بافی که برای قسمت کالای زمستونی استفاده میشه ما دستگاه از اون را آوردیم. اما متاسفانه نظر به واردات زیادی که کشورهای همسایه و به خصوص چین میایه ما نتونستیم که دستگاه جاکت بافی خود را بندازیم و هم دستگاه در قسمت کار کوبای که هسته بتونیم سه فعالیت انجام بدیم. خب بله در این فابریکه ها تنها آقایان همراه شما همکار هستند و یا خانم های هستند که بخشای آنها جدا هستند و میتونن همراه شما همکار باشند؟ در این قسمت بخش کاری که ما کار میکنیم 2 تا کارخانه به قسمت خانم هاست و یک کارخانه کلان در قسمت آقایان فعالیت میکنن. منتها به زیادتر امکان داره 50% در قسمت تولیدات که در ولایت هرات تولید لباس که تولید میشه 50% خانم‌ها تشکیل میدن. درست است. و عرضه و تقاضای لباس در هرات چگونه است؟ مردم چقدر راضی هستند و همچنان چقدر اطمینان میدهین از لحاظ کیفیت لباس ها برای مردم ما؟ در قسمت تولیداتی که الحمدلله در ولایت هرات و در کابل و حتی مزار شریف که ما به جریان هستم، خود این را دوستا خوب با تماس هستیم و وقت از لحاظ کیفیت یعنی کیفیتی که ما تولید میکنیم هیچ کمی از کار ترکی و ایرانی نداره. اما متاسفانه نظر به مشکلاتی که ما داریم جنسایی که شبیه از اینا مثلا با تنوع بالایی که از کشورهای همسایه میایه رقابت کردن برای ما سخت شده. دوستایی که مثلا در قسمت بخش فروشگاهایی که فعالیت دارم در وقتی که میفهمن که این لباس تولید وطن است وقت کم ذره به حساب دلگرمی سی ندارم، میگم این ما کار وطنی را کار نمیکنیم. زیادتر علاقه‌مند به کشورهای ایران و ترکیه و فکر کشورهای حساب چین هم که جنس واردی داشته باشن. اما تا تنوع چند کشور نسبت به یک کشور کرده از 3 کشور بار جنسی که میایه وقت رقابت کردن برای ما سخته. در قسمت کاری که ما چند دفعه جمع صحبت کردیم ما میتونیم در قسمت تولیداتی که به یک کارخانه ما وسایل فراهم کردیم میتونیم مثال بدیم که 20 تا کارخانه ایران یک جاشه یک قسمت کار ما بیشتر نمیتونه پیش ببره. فکر کنیم 20 کارخانه ما یک جا کردیم از 0 تا 100 ما همه کارهایی که مثلا لباسی که ما تولید میکنیم داخل یک سقف و یک ساختمان همه انجام میشه ان شاء الله. و همچنین کابل ما و شما امسال وقت خیلی بازار خوبی بود به حساب دوستایی که مثلا خود ما همچنین و دوستایی که از بچه‌ها کارخانه که تولیدی لباس در کابل داشتم، چون که امسال وقت ویزای ایران بند بود نمیشد که ویزا نداشتن که برم از کشور ایران یا ترکیه قیمتی بالا بود که وارد کنم. امسال بهترین بازاری داشتیم. اما این بازاری که ما داریم به مدت 2 ماه 3 ماه تکفو نمیکنه که به یک سال که 12 ماه ما بتونیم
از 3 ماه یا 5 ماه یا 6 ماه ما کار کنه، 6 ماه دیگه کارگر ما بره بخوابه. کارگر همون قدر کار میکنه که می هفته‌وار یا ماهواری که معاشی که میگیره صرف خرج مصرف خور میکنه. اما تقاضای ما از دولت همی است که ما بتونیم وقت امارت اسلامی وقت همیشه همکار صنعتکارا بوده و هسته. خواهش ما این است که کالای لباسی که مثلا در قسمت بخش پوشاک ما میتونیم تولید کنم، هیئت تعیین شه و بیام ببینم از نزدیک کارخانه رو ببینم که چقدر توانایی ما داریم. لباسی که مشابه از او است باید جلو از گرفته شد، قسمت واردات از او یا تعرفه گمرکی بالا بره که ما بتونیم روز به روز کیفیت دخت خود ما بتونیم بالا ببریم. خب گفته شده که مهاجرینی که از ایران آمدن و برگشت کردن به کشور آنها نیز در این فابریکه ها مصروف کار هستند. چقدر ظرفیت جذب کارمندهای دیگر هم این فابریکه ها داره به نظرتان و چقدر کارمندهای نو جذب کردن این فابریکه ها، بالخصوص کسایی که از ایران اخراج شدن به حیث مهاجرین؟ خوشبختانه مهاجرینی که از ایران به کشور عودت کردم و آمدم، ما به شما به اطمینان گفته میتونم که توانایی که در قسمت بخش تولید ما داشتیم توانایی ما 2 برابر شده. در قسمت البسه یعنی بخش لباس، کیف و کفش، زیادتر مهاجرینی که از ایران با مهارت‌های خاصی برخوردارم. در قسمت چون معلوماتی که ما راجع به تجارتی که ما داشتیم به چین و به ترکیه و به ایران، به خصوص ما به ایران گفته میتونیم که 90% افغان ما خود ما و شما هستن که به کارخانه‌های بخش تولیدات پوشاک فعالیت میکردن و لباس ما افغان به دستان افغان ما و شما دوخته میشد، آماده میشد. منتها وقتی که به افغانستان ما رو وارد میکنیم به جمع جنس ایرانی فروخته میشد، به خیلی استقبال گرم میشد. همو افغان ما و شما فعلا آمدم داخل خود کشور خود آمدم و میخوایم کار بکنم. و خواهشی که ما داریم از کسای دوستایی که مثلا در قسمت کار پوشاک کار میکنم یا لباس کار میکنم، کوشش کنم که از تولیدات وطنی خود به فروشگاه خوب به فروش برسانم. یک کاری که ما برآوردگی کردیم، یک لباسی که ما 1000 افغانی میفروشیم 200 تا 250 افغانی از این مواد خام تشکیل میده. یعنی سروی که ما کردیم فکر کنیم 80% پول از 20% به خارج میره که مواد خام میایه، 80% دیگه از به داخل کشور پس به گردش میفته که مردم میتونن صاحب شغل شم، صاحب کاروبار شم. این مشکلاتی که فعلا ما و شما مشکلات رنج بیکاری که ما و شما داریم که میگیم چرا بیکاریه، دلیل اصلی از اینه که صنایع کوچک فعلا بیکار هستن. صنایع کوچک یک تعداد قشر بزرگی از بخش کار تشکیل میده که ما و شما اگر بتونیم اول خدا با فکر ازی باشیم که بتونیم در قسمت صنایع کوچک ما رشد بدیم، انشالله امیدواری هست که ما بتونیم حتی در قسمت صادرات ما بتونیم ما کار بکنیم. و چه تجربی که ما دارم در قسمت قزاقستان سفر کردیم، نمایشگاه رفتیم و وقت خیلی استقبال گرمی از تولیدات ما شد و در قسم به چین رفتیم و اما خوشبختانه ما امروز از ازبکستان آمدیم، یک نمایشگاهی داشتیم. هم افغان ما هم به بعض دوستای خارجی که آمدن با سر کار ما را نزدیک دیدم، هیچ باوری نمیشه که تولید وطن باشه. حتی ما میگفتیم نه، تولید خود ماست، تولید هرات است. نورزای صاحب، شما از نمایشگاه ها صحبت کردین. خوب غیر از اینکه تولیدات در داخل کشور به فروش میرسه، قسم معلوم میشه که ما صادرات خارجی هم داریم به کشورهای دیگه. در قسمت صادرات خوشبختانه ما از دوستا از فامیلا تا مرحله 4 است که حتی محصولاتی که ما داریم به امریکا روان کردیم. ما به امریکا روان کردیم، از اینجا طریق آنلاین به کشور ایران و به آلمان ما آنلاین سفارش میگیریم، ما روان میکنیم. و همچنین در قسمت گند اوغونی که ما شما داریم وقت علاقمندی زیادیه که اگر ما بتونیم در طریق وزارت صنعت تجارت در قسمت بخش تولیدات البسه خودی ما همکاری کنم و در قسمت که بتونیم صادراتی داشته باشیم، بهترین بازاری که فعلا در قسمت کار البسه داره یکی قزاقستان که من خود سفر کردم، یکی هم عراقه. عراق کشوری هست که جنس از اون جنس کیفیت بالا تا کیفیت پایین ضرورت داره و ما میتونیم که در قسمت از که ما بتونیم صادرات داشته باشیم. خود کشورهای همسایه که ما داریم، همین رقمی که ما کشور به همسایه ما کسته به سر ما حق داره که ما محصولاتی که به کار داریم از او کشور خریداری کنیم. ما به سر از او کشور حق داریم همساییم، چون که واقعا اقتصاد افغانستان
که نسبتاً به یک کشور ضعیفتر باید در قسمت تعرفی گمرکی خود ما همکاری داشته باشن که ما بتونیم صادراتی داشته باشیم که بیشتر بتونیم یک قشر عظیمی که و خصوص مهاجرینی که از ایران آمدن ما این را دست به کار کنیم و بتونم که صاحب کار باشم. خوب اگر تمرکز داشته باشیم روی ماشین‌راهایی که در این فابریکاها استفاده میشه، به نظرتان چقدر با عصر کنونی سازگار هستند و چقدر ظرفیت از این دارند که بالاخره کیفیتی که بیشتر داشته باشه می البسه ها تولید شود و به بازار عرضه شود؟ در قسمت ماشینری که شما صحبت کردیم الحمدلله که ما وقتی که به کارخانه ها رو میریم میبینیم نزدیک، واقعا چیزی که مثلا به کشور ایران از او استفاده میکنن در قسمت طراحی ازی که به سیستم کامپیوتری و دستگاه فلت استفاده میشه که ما بعضی دوستای ایرانی خود ما صحبت کردیم، ما 7 سال پیش دستگاه را آوردیم، اما بعضی دستگاهی هست که فکر کنید 2 سال تا 3 سال میشه که به مشهد آماده. تهران قدچه پایتخت کشور ایرانه اینا رو استفاده میکردن. تمام چون که خود ما تجارت لباس رو داشتیم و به چین سفر داشتیم و کارخانه را میدیدیم، تمام وسایلی که کشور به حساب در قسمت تولید لباس به خود کشور چین استفاده میشه الحمدلله همون داخل کشور ما و شما هم موجوده. اما توانایی ما و شما که فعلا به جریان باشیم که ما بتونیم تا نزدیک دیدیم کارخانه را که به یک شرکت که به تازه رسانه‌ای شده تقریبا سوشال میدیا ما شما دیده باشیم که 2000 نفر همزمان به یک شرکت کار میکنن. و وقتی که رفتیم با نزدیک از اون خود اینا صحبت کردیم، گفتم واقعا ما تقدیر میکنیم از اینکه بتونستیم زحماتی کشیدیم و بتونستیم کارخانه شما را انداختیم. گفتم چون که ما خود تولید کنندیم تجربه که دارم، این 2000 کارمندی که شما داریم اینا نمیتونیم که شما سال و 12 ماه از اینا کار برسونیم. شاید یک 3 ماه زمستون شما بتونید کار برسونیم و یک 2 ماه دیگر هم برای وقت 2 تا عیدی که ما شما داریم بزینا میتونیم کار برسونیم، اما 6 ماه دیگر هر چی که شما بگیم ما کار داریم بزینا نمیتونیم شما کار برسونیم. درست است نورزی، فقط یک دقیقه فرصت داریم و بسیار کوتاه اگر جواب بدین. شما یکی از خواست‌هایتان این بود که واردات خارجی باید محدود شود. به نظرتان اگر چنین عملی صورت میگیرد همین فابریکاها چقدر امان ضرورت‌ها و یا تقاضای مردم افغانستان را پوره کرده میتواند؟ و دیگری که موانع سر راهتان چیست؟ خلاص اگر بگوین. در قسمت ازی که اگر گرچه وقت همکاری از طرف ریاست صنعت و تجارت همون صاحب زاید خودمون همکاری زیاد کردن در قسمت از برنامه 5-6 ماه میشه که ما آمادگی داریم و کار میکنیم. همین روز هم که آمادم در قسمت از برنامه‌ای که ما روی دست داریم میتونیم ان شاءالله که نتیجه بخش باشه و نتیجه بگیریم. اما میتونیم ما قول داده میتونیم که 50% تا 60% بخش پوشاکی که لباسی که از کشورهای به همسایه میایه ما بتونیم ما خود تولید کنیم. حتی در قسمت صادرات ما میتونیم در 30 تا 40% محصولات خود به کشورهای بیرون ما مثلا بتونیم اینا را صادر کنیم. اما یک چیز برای شما میتونم بگم که اگر همین روالی که فعلا پیش میره تا 1 سال دیگه اول که خود تولید کنندیم که میتونم بگم رقابت خود چین ایران میکنم، همین تولیدی ها خود ما بسته شه و زیادتر تولید کنندهایی که هست تولیدی خود جمع کنم برای از رقابت کردن به حالتی که هست به تعرفه گمرکی فعلا ما داریم ما نمیتونیم خود چین ایران رقابت کنیم. سلامت باشین. ډیره مننه. کور مودان هرات کې د کالیو تولیدونکو ټولنې رئیس ښاغلی عزیزالله نورزی. درنو لیدونکو د بازار خپرونه مو هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو همکارانو په مننې ښه وخت.